بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ اکسل ته. تېره ورځ مو تر ریموټ اپلیکیټ ویلي، نن ډاټا ولیډیشن وایي. ډاټا ولیډیشن کې مختلف کارونه کېږي، مثلا ول نمبر، ډیسیمل، لیست، ډیټ، ټایم، ټکس او همدارنګه کاسټوم. ډاټا ولیډیشن یو مثال به زه تاسو درکړم چې د چی دپاره کارول کېږي. مثلا تاسو به یا اعلانات یا داسې یو شی اورېدلی وي د یو سنټر یا د یو ځای چې وایي مطلب داخله تر فلانکي تاریخه جریان لري، د هغه بعد بیا چې ورکوي داخله نه ورکوي. اوس مثلا موږ څو ورځې مخکې د وینډوز یو پروګرام یو سیمپ جوړ کړی، هغه سیمپ کې زه دا راخلاصوم. ګورئ دا ډول په دې کې دلته لیکلي دي وایي د نوموړي سیمپ داخله جریان لري تر 2023 د 12 تر 15 تاریخه. اوس نو د 2023 د 12 تر 15 تاریخه په دې کې شاګردان کولی شي چې واخلي داخله واخلي. کله چې 16 تاریخ سو شاګرد بیا نشي داخلېدلی، څه رقم نشي داخلېدلی. مثلا زه راځم اوس ګورئ په دې ځای کې یو نفر دی د چیش په نامه دی، مثلا د احمد په نامه، صحیح شو. تخلص یې چیش دی، مثلا تخلص یې خان، صحیح شو. اوس راځم زه تاریخ ورته لیکم، زه دلته ورته لیکم. ګورئ ما خو ورته ویلي چې تر 15 تاریخه دی جواز دی. د 2023 همدارنګه مثلا د 12 میاشتې اوس نن مثلا څومره دی 28 تاریخ سره لیکم. انټر ګورئ نه داخلي. ولې نه داخلي؟ ځکه موږ دلته ورته ویلي وای چې تر څوم تاریخه پورې د 15 تاریخه داخله جریان لري. د 15 تاریخه بعد شاګرد نشي داخلېدلی. چې نشي داخلېدلی برته چیش کوو ډیلیټوي. بل څه نفر دی، مثلا زه راځم یو بل نفر دی د چیش په نامه دی، د خان په نامه دی، صحیح شو. دی پر څوم تاریخ راغلی دی؟ پر 24 تاریخ. زه ورته لیکم چې د 2023 کال د 12 میاشتې 24 تاریخ. ګورئ هغه نفر یې چیش کوي داخله کوي. ولې داخل کوي؟ ځکه تر اوسه 15 تاریخ وایي نه دی پوره. سره به خبره خلاصو. نو وایو چې دا څنګه جوړولی سو او څنګه دا کېږي. ښه رالو خپل درس ته رالو، ډاټا ولیډیشن ته رالو. په ډاټا ولیډیشن کې لومړی سیټینګ دی. په سیټینګ کې لومړی اني والیو او دغه څه وروسته هول نمبر دی. هول نمبر څنګه کار کوي؟ مثلا زه دلته راځم یو ډاکومنټ دلته چیش کوم، رقم یو بوک، هغه دغه د بوک 15 په نامه چې کوم دی دا مې چیش کوي راخلاص کړي. ګورئ راځم دغه نومان دلته چیش کوم، کنټرول سی ورته وایم، یو شیټ اخلم، دلته کنټرول وي، دلته مې کېښود. اوس دلته چی سوله سالري سوله. دلته په دې ځای کې زه چیش کوم سالري ورته انتخابوم. سالري څنګه زه انتخابوم؟ زه ورته وایم دغه کم کسان چې دي صمیم دی، نصیر دی، تمیم دی، زبیر دی، ذاکر دی، دا کسان زما سره شته دي. زه ورته وایم چې دغه کسانو لوړ معاش 2500 افغانۍ دي وي او کښته معاش دې څو وي 200 افغانۍ دي. تر 200 د دې چا معاش کم نه وي او تر 2500 دي لوړ نه وي. نو دا به زه څنګه جوړوم؟ راځم دغه کومه ساحه چې د دغه سالري د دا ورته چې کوم ورته انتخابوم. دا زه وروسته ډیټا ته راځم او په ډاټا ولیډیشن کې راځم، دلته ورته وایم چې نمبر، ول نمبر. په ول نمبر کې څنګه ورته دلته ورته ګورئ دلته بټوین په مینس کې، یعنی کښته او لوړ دي دواړه ولري. او که چیرې داسې وي چې لیس دین یعنی کښته معاش دې څومره وي، ګریټر دین لوړ معاش دې څومره وي، صحیح دی. زه ورته وایم چې بټوین په مینس کې ام کښته معاش ورته ټاکم، ام لوړ حد، کښته حد ورته ټاکم، لوړ حد. مینیم کښته دې زه ورته وایم چې څو وي 200. تر 200 دی چا معاش هم دی کم، او ماکسیمم لوړ معاش دې څومره وي؟ زه ورته وایم چې تر 2500 دی د چا معاش بیخي لوړ نه وي، بس 240 صحیح دی. سر په خلاص او هغه تر 200 دلته ورته چې ورته اوکې. اوس راځم ګورئ دا کس دی د صمیم په نامه دی. دلته مثلا دلته 260 افغانۍ معاش ورکوم، صحیح شو. دې ته راځم 210 ورکوم، صحیح شو. دې ته راځم 240 ورکوم، صحیح شو. دې ته راځم 290 معاش ورکوم، صحیح شو. همدارنګه راځم دې کس دی دې ته 250 افغانۍ معاش ټاکم، صحیح شو. مثلا اوس راځم دا کس ډیلیټوم، دې کس ته څو معاش ټاکم؟ مثلا دې کس ته 260 افغانۍ ټاکم. ګورئ هغه نه ورکوي معاش. ولې نه ورکوي؟ ځکه موږ اخري حد څو ورته ټاکلی وو؟ 2500 ورته ټاکلی وو چې اخري حد یې څو دی؟ 2500. تر 2500 به چاته لوړ معاش نه ورکوي. که څه هم ګورئ زه 250 ورته ولیکم، امین نه شي. سره خبره خلاصو. راځو مثلا زه په دې ساحه کې ورته ولاړ یم، دلته ورته وایم چې دې سړي ته معاش 199 کوم، کښته حد موږ څو ورته ټاکلی 200. ګورئ معاش نه ورکوي. ولې؟ ځکه وایي کښته نشته باید چې لوړ شي. سره په خبره خلاصو. راځم 200 ورته ټاکم، ګورئ 200 معاش یې صحیح کوي. سره په خبره خلاصو. ښه ډاټا ولیډیشن ته راځم، دغه څخه وروسته یې
ډیسیمل دی. ډیسیمل معنا اشاریه. مخکې موږ دلته په هم ټاپ کې ډیسیمل پلیز او دا شان چې کړو دلته مو ویلی ګورئ په نمبر کې مو دلته چې ویل ډیسیمل ویلی اشاریه. دلته بیا دلته ته د اشاریو حد ورته ټاکلی شي چې یعنی څو خانې اشاریه دي چې کې واخلي او تر هغه اضافه د اشاریه دی نشي اخیستلی، یعنی تر هغه اضافه جواز ما ورکوه. صحیح دی. که زه ډیسیمل ورته انتخاب کړم دلته ته کولی شي چې کښته او لوړه دواړه ورته انتخاب کړي، او که چیرې وایي چې لوړه بیا په دې ساحه کې ورته ګریټر دی ګورئ لوړه اشاریه د څومره واخلي. صحیح شو سره په خلاصو. دغه وروسته لیست دی. لیست څه وظیفه اجرا کوي؟ مثلا زه راځم دا چیش کومه له منځه یې وړم دلته لیکمه چې څه شی په دې ساحه کې لیکم. مثلا په دې ساحه کې لیکمه چې پوزیشن دلته پوزیشن چې کې ولیکه په دې ساحه کې ښه په دې ساحه کې په پوزیشن کې مثلا زه یو کلینیک لرم په دې کلینیک کې زما یوازې چیش پکار دی ډاکټر مې پکار دی او بل مې دغه څخه وروسته مثلا چیش پکار دی ورته هم چې نرس مې پکار دی او همدارنګه اوفیسر مې پکار دی. ښه کنټرول سایټ زما په دې ځای کې ورته لیکم چې زما بل چیش پکار دی اوفیسر مې پکار دی. دلته مې اوفیسر ورته ولیکئ او دلته مې چیش پکار دی ډاکټر. ګورئ درې ډاکټر مې پکار دی نرس مې پکار دی او بل مې چیش پکار دی اوفیسر پکار دی. ساري په خلاصو. ښه دوم ته راځم په دوم کې ورته وایم چې مریټال سټیټ یې ورته لیکم. په مریټال سټیټ کې څه ورته لیکم؟ مثلا ورته وایم چې سنګل. صحیح دی. یوازې مجردان وي باید. دغه څه وروسته مثلا راځم جنډر لیکم. راځم جنډر مې ورته کې ورته ولیکم ورته وایم چې جنډر دی یوازې میل وي یوازې نارینه کسان پکار دي ښځې مې نه دي پکښې پکار. صحیح شو. ښه راځم په دې ساحه کې اوس دلته زه چې کوم انټري کوم یعنی خلک داخلوم. صحیح شو. ډاټا انټري دی د انټري موضوع په دې ځای کې ورته لیکم چې نیم دلته مې نیم ورته ولیکئ. همدارنګه دلته ورته لیکم چې پوزیشن. ښه دلته مې پوزیشن ورته ولیکئ. دغه څخه وروسته یا چې شی لیکم مریټال سټیټ مې ورته ولیکئ او دغه څخه وروسته جنډر لیکم. چې شی لیکم جنډر. دا موضوعات مې چې کړل ومې لیکل. ښه د دې به لومړی دغه کم کالم چې دی زه به ورته پراخ کړم. اوس راځم ګورئ زه پوزیشن سیلور دی. په پوزیشن کې زما چیش پکار دی یوازې مې ډاکټران پکار دي نرسان مې پکار دي او بل مې چیش پکار دی اوفیسران پکار دي. که یو چا کې دغه درو خصوصیاتو کې یو و هغه زما سره انټري یعنې داخله کولی شي او که نه و پکښې هغه مې نه دی پکښې پکار هغه مه پکښې داخله وه. نو زه څنګه دلته ډاټا ته راځم او په ډاټا کې دلته ډاټا ولیډیشن ته راځم. ډاټا ولیډیشن کې دلته راځم لیست ده. صحیح شو. په لیست کې راځم دا سورس ده. په سورس کې دلته ډاکټر نرس اوفیسر دا درې ورته انتخابوم. صحیح شو. دا درې مې ورته چې کړه ورته انتخاب اوکې دلته مې چې ورته مریټال سټیټ مدني حالت ته راځم دا هم دا چې کوم سلیکټ کوم تر هغې ساحې پورې تر کومې ساحې پورې چې تاسو څو کسانو ته ضرورت لرئ. راځم ډاټا په مریټال سټیټ کې ورته وایم چې یوازې مجردان واده والا مې نه دي پکار چې دوه ورځ بیا کور ته راوایم یوازې چې شي وي مجردان. راځم دلته بیا لیست چې کوم سلیکټ کوم په سورس کې ورته وایم چې یوازې سنګل مجردان دي بل هیڅ او دغه څه وروسته ورته اوکې واده والا مه پکښې پرېږدم. دغه څه وروسته جنډر ته رالم. ښه په جنډر کې مې یوازې نارینه وي پکار یعنې ښځینه کسان مې نه دي پکار. نو دلته راځم دا هم ډاټا ولیډیشن ته راځم او دغه څه وروسته چې شي ورته وایم لیست ورته ګورئ شرایط ورته ایږدم. دغه څه وروسته سورس ته راځم دلته دا میل چې کوم دی دا انتخاب یا دلته فقط پکښې لیکم. صحیح دی. که دلته ولیکئ که هلته هغه انتخاب دغه څه وروسته ورته چې ورته اوکې صحیح شو. اوس اکمل دی راغی دلته ورته لیکم چې نوم دې چې شي دی اکمل دی. اکمل چې شي اکمل راته وایي چې زه ډاکټر یم. صحیح شو. اکمل راغی. صحیح شو. کله چې زه ګورئ دا راته وایي چې دا عمل صحیح شو. مریټال سټیټ دی اکمل چې شي دی راته وایي چې زه چې شي یم سنګل یم. صحیح شو. صحیح شو. جنډر دې راته وایي چې نارینه که ښځینه جنډر نارینه ګورئ ټول یې را سره تایید کړو. سره په خبره خلاص ټول یې تایید کړو. راځم یو بل کس دی د احمد په نامه دی. احمد راغی. احمد چې شي ورورم احمد راته وایي چې زه انجینر یم. دلته ورته چې شي لیکم انجینر لیکم. ګوره ورور موږ انجینران دلته چې شي ضرورت نه لرو. نو چې وکړئ ګورئ په خیال چې کې سلیکټ د احمد نمبر ته چې کوم پاکوم د منځه یې وړم. صحیح شو. ښه یو بل نفر راغلی د چې په نامه دی مثلا د تمیم په نامه دی.
راځه ما تمیم دلته لیکم. نور ځکه زه فقط دلته چې یم مثلا کمپیوټر کار یم منشي یم ما چې کوم لیکل کوم نور شرایط ما ته خپل هغه کوم چې زه کار کوم هغه راته چشکي راته ایښتي. احمد چې شي ورور احمد راته وایي چې زه چې شي یم نرس زه کار نه پرې ګورئ خپل یې تایید کړو وایي احمد ته چې شي دی راته وایي چې واده دې کړی دی که نه دی راته وایي چې واده مې کړی صحیح ده. نو موږ به دلته درته ولیکو چې میرټ واده دې کړی ګوره واده والا مو مه پرېږده صحیح دی. نو دا هم بیا موږ چې کوو ډیلیټ ولیکو واده والا هم دی چشکي نه غواړي صحیح شو. دا به چې کوم ډیلیټ ولیکم صحیح شو. بل نفر دی راغلی مثلا د چیش په نامه دی د بصیر په نامه دی بصیر راغلی صحیح شو. دا میل او فیمیل دی نو یو زنانه نو مثلا دا چیش دی یوه زنانه نوم دی صحیح دی. دا چیش دی مثلا ډاکټر دی صحیح دی. دلته چې شی پکار دی یوازې سینګل صحیح دی سینګل دی. همدارنګه مدني حالت دی چې دی مثلا دلته ولیکم چې فیمیل ډېر کوم ګورئ فیمیل هم نو پکښې ځایږي. سره په خبره خلاص په لیست مو سره خلاص چې څنګه کارول کېږي. په دې طریقه یې هم کولی شئ. دلته مثلا راځم په دې ساحه کې دلته زه ګورم چې په پوزیشن کې د چیش پکار دی ډاکټر یې پکار دی نرس یې پکار دی افیسر یې پکار دی صحیح شو. سره په خبره خلاص راځم زه مثلا دلته ورته وایم چې په دې ساحه کې نرس په دې سیل په دې ساحه کې چیش یېږدم په دې ساحه کې افیسر یېږدم. اوس په دې کسانو پسې ګرځم دا هم باید سینګل وي او دا هم باید چیش وي سینګل دا هم باید چیش وي سینګل وي. دلته ګورئ په خپله سره دلته درته معلوموي چې دا کسان یې پکار باید نارینه وي او دا هم باید چیش وي نارینه وي. اوس نو فقط کله چې کسان پیدا کړه نرس دې پیدا کړه دلته نوم ولیکه افیسر دې پکار په دې ساحه کې چې وکړه سره په خبره خلاص باید سینګل وي او نارینه وي افیسر او نرس دغه دوه ضرورت سره په خبره خلاص ښه. راځو ډاټا ولیډیشن ته. په ډاټا ولیډیشن کې دغه څخه وروسته یې ډیټ دی ډیټ یا تاریخ لکه څنګه چې مخته موږ مثال ورکړی دا چیش دی دا رقم تاریخ راته چیش کوي وضع کوي. مثلا زه راځم دلته یې لیکمه چې ډیټ لکه مخکې چې په دې ساحه کې موږ ته چیش وکړي مثال ورکړي د ډیټ او راځم دې ساحه کې اوس وګورئ دلته یې موږ ته چی کړی دی مثال یې ورکړی دی په دې ساحه کې ډیټ هم داسې چیش کېږي انتخابېږي. مثلا زه راځم دلته یو نوي شیټ اخلم نوی شیټ په دې کې څنګه زه مثلا دلته ورته لیکم چې ډیټ په دې ساحه کې ورته لیکم چې نیم په دې ساحه کې ورته لیکم چې لاست نیم صحیح شو. دا مې ورته چی کړو ورته ډیټ. اوس راځم تاریخ ورته چی کوم انتخابوم ورته وایم چې دغه کومه انټري چې ده دا دې تر کوم تاریخه پورې چې ولري دوام ولري. ډاټا ته راځم په ډاټا کې ډاټا ولیډیشن ته راځم او دلته ډاټا ولیډیشن کې دلته راځم ډیټ انتخابوم دا ورته تاریخ انتخابوم ډیټ چې مې کله انتخاب کړ بیټ ون په منځ کې او ګریټر دین لوړ تاریخ ورته انتخابوم کښته تاریخ نه یوازې کم تاریخ لوړ تاریخ ورته چې کوم ورته انتخابوم. یا مثلا راځم بیټ ون چې کوم دی بیټ ون هغه کم تاریخ چې دی هغه ورته چې کوم ورته انتخابوم. سٹارټ د سٹارټ تاریخ دی کوم وي مثلا زه ورته وایم چې د 2023 کال د 12مې میاشتې 15 تاریخ دا شروع شو. end date څه دی 2023 کال د 12مې میاشتې تر 20 تاریخه پورې دا چې لري دوام سره په خبره خلاص او دغه څه ورته چې ورته اوکې اوس به دلته مثلا یو نفر دی دلته راغی اوس کوم تاریخ مثلا 2023 د 12مې میاشتې مثلا تاسو فرض کړئ چې څوم تاریخ دی 13 تاریخ هغه چې سوزای یو بل نفر دی مثلا راغی د 2023 کال د 12مې میاشتې همدارنګه 21 تاریخ پورې هغه نه کوي ځکه دغه کومه داخله چې ده یا کومه انټري چې ده دا تر کوم تاریخه وه تر 20 تاریخه تر 20 تاریخ چې دا یوه ورځ وایي ورسره اخواته بیا چیش نه ورکوي داخله نه ورکوي. ښه راځو بیا ډاټا ته. ډاټا ولیډیشن کې په ډاټا ولیډیشن کې دغه څخه وروسته یې بیا ټایم دی ټایم یې بیا چیش کوي وخت درته تعینوي. مثلا ته راځې انټري کوي یا خلک چیش کوي شاملوي دغه دپاره چیش لري یا وخت لري. مثلا د ډیټ پر ځای باندې ټایم کوم ټایم همدارنګه دلته ورته لیکم چې نیم دلته ورته لیکم چې پوزیشن صحیح شو. دا مې ورته چې کړه ورته لیکم ټایم. راځم دا ساحه ورته چې کوم سلیکټ کوم کومه ساحې پر چې تاسو ورته اړتیا وي په هغې کې به دغه چیز کوي استعمالي کوئ. ډاټا ولیډیشن ته راځم په ډاټا ولیډیشن کې هغه څخه وروسته یې ورته وایم چې ټایم وخت د وخت خبره شوه. سټارټ ټایم پر څو بجې باندې داخله شروع کېږي د داخلي وخت پر څو بجې شروع کېږي. زه ورته وایم چې داخله مطلب چې زموږ شاګردان داخلوو د هغه وخت هغه کم وخت چې ته کښېنې هغه وخت یې ورته انتخاب کړه.
هغه مثلا زه ورته وایم چې 1 بجه د 1 بجې څخه شروع بیا تر څو بجو پورې تر 2 بجو پورې هغه څه وروسته ورته څه دی اوکې وایه څه دی ښه وبخښئ دغه کې دا خبره وه چې 1 بجه پرفیکس 1 بجه باندې څه کېږي شروع کېږي لازم 1 بجه همدارنګه صفر بیا تر څو بجې پورې تر 2 بجې پورې صحیح شو ټایم ورته سلیکټ کړه دلته ورته اوکې وایه هلته مخکې مې دقیقې نه وي پکښې ورکړي یو سړی دی پر 1 بجه او ښه څو بالا باندې راغلی په 1 بجه 10 بالا په 1 بجه باندې راغلی صحیح شو دا یې چیز کې شامل مثلا بل سړی دی پر 1 بجه او څو مثلا 9:50 بالا باندې راغلی دا هم چیز کې شامل کې درېیم کس دی مثلا ناوخته راغلی دا خو موږ کار پرېښی دی دفتر رخصت دی مثلا پر څو بجې راغلی پر 2 بجې فقط 1 بالا باندې راغلی ګوره دا وخت نشي دا وخت به یې کوم کسان چې دي هغو ته به چې انټري یعنې داخله به نه ورکوي سر مو خلاص ښه ډاټا والیډیشن ته راځو په ډاټا والیډیشن کې دغه څخه وروسته یې ټیکس لینت د دې وظیفه څه شته مثلا تاسو مخکې مکتب هغه کې اورېدلې وي چې هغه مقاله وه داسې یوه مقاله ولیکئ مثلا چې تر 5 لیکو یا تر 10 لیکو چې وي کمه نه وي مخکې مو هغه خبره اورېدلې وه دلته هم ته کولی شئ چې داسې یو څوک د خپل ځان په اړه څه شي ولیکي یو معلومات ولیکي ته هغه معلومات ورته انتخابولی شئ چې یا دې ډېر غټ وي او یا دې څه شي وي لږ وي مثلا زه دلته لیکمه چې نیم او دلته لیکمه چې انفو یو چا په اړه معلومات نیم مثلا چې دی احمد دی همدارنګه خان دی جان دی دا کسان څه دی د انفو ته یې راځم په انفو کې دا څه ورته چې کوم سلیکټ کوم او ډاټا والیډیشن ته راځم او په دې کې څه شي انتخابوم ټیکس لینت دا ورته انتخابوم دلته ورته وایم چې بیټوین بیا مې بیټوین ورته انتخاب کړی مینیم تر څومره دي دغه کومه هغه چې وي دا دې کوچناکه نه وي زه ورته وایم چې هغه دې تر 5 تورو چې وي نه وي کوچناکه او لوړه دې باید تر څو وي مثلا ورته وایم چې بیخي ډېر لیکل دې نه کوي تر 15 دې چې وي نه وي اضافه دلته ورته اوکې وایه صحیح شو اوس ګوره که زه مثلا یو سړی راشي فقط دلته یو 2 توري لیکل وکړي دلته انټر کې ګوره وایي چې یو څه دي معلومات تورم چې ښه زیات که زه مثلا ورته ولیکم چې آی ایم افغان صحیح شو ګورئ هغه بیا څه کې ځای سر مو خلاص دلته حد ورته ټاکلی شي چې څومره انفو دې په خپله خوښه باندې څه شي وکړي ودې لیکي سر مو خلاص ښه دغسې وروسته ډاټا والیډیشن ته رالو په ډاټا والیډیشن کې ښه دا ساحه ورته سلیکټ کوم ډاټا والیډیشن ته راځم په دې کې دغه څخه وروسته کسټم د کسټم یې په خپله خوښه ورته څه کوي باندې خلاص دلته انپورټ میسج دی انپورټ میسج یعنی کوم میسج چې دلته ته ورته ولیکې هغه به دلته تا ته څه کوي انپورټ کوي ایرر الرټ کوم چې ایرر وکړي هغه تا ته د کوم ډول ګورئ اوس موږ چې هغه دلته به داسې سور او ورنینګ خبر د انفارمیشن معلومات صحیح شو دلته ټایټل دلته کولی شئ چې هغه میسج ورته څه کوي ورته ولیکي سر په خبره خلاص اوس مثلا په دې ساحه کې موږ دوی ته څه کړي دي وخت انتخاب کړی ډاټا والیډیشن ته راځم په ډاټا والیډیشن کې اوس زه څه شی ورته لیکم زه ورته وایم چې دا ډول خبر دی څه کوي ورکوي دا ډول ورنینګ په توګه راځم دلته مثلا یو میسج ورته څه کوم ورته لیکم چې شی ورته لیکم can't cannot entry دا خبره مې دلته چې کړله ورته ومې لیکل سې د ټایټل یې ورته لیکلی سي چې ټایټل یې چې دغه څه ورته اوکې وایه اوس که یو سړی مثلا راشي د 2023 د 12مې پر 26 ورته انټر ګوره دلته موږ ته خبر راکړي ګوره ورنینګ مخکې هغه د ضرب د چې لپاره خو موږ ورنینګ کوي ورنینګ عدد څه ورته وایي وایي کین ناټ انټري داخله نشي کولی سر په خبره خلاص نو ډاټا والیډیشن کې نور سره پاتې هغه څه وروسته سرکل انوایلیشن ډاټا ده دغه کوم انوایلیشن ډاټا دغه ډاټا چې موږ پرې کار کړی وي په کومو ساحو کې هغه ته دي داسې یو سرکل ورکوي دغه دلته راځم دا انتخابوم په دې ساحه کې چې موږ کومه ډاټا چې کړی وو انتخاب ورکړی وو په دې ساحه کې یو څه ورکوي یو سرکل ورکوي یعنی یو داسې یو دایره ورکوي سرکل او دغه څه وروسته کلیر والیډیشن سرکل دغه سرکل یې بیا څه کوي له منځه وړي